ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي چا چې د دوو ضعیفو خلکو امداد وکړو، د دوو کمزورو خلکو امداد وکړو، الله تبارک وتعالی د دوی دپاره جنت واجب کړو. صحابه کرامو تپوس وکړه د الله پاک پیغمبره کوم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل یوه زنانه او یو یتیم، یوه ښځه او یو یتیم، د دې د حقونو ډیر خیال ساتئ. او یو ځل نبی علیه الصلاۃ والسلام به طور وصیت وفرمایل ای زما صحابه کرامو د دوو کمزورو د حقوقو ډیر خیال ساتئ، د دوی په حقوقو کې کوتاهي ونه کوئ. چرته صحابه کرامو تپوس وکړو د الله پاک پیغمبره کوم دوه کمزوري؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل یوه زنانه او دویم یتیم، د دوی د حقونو په ډیر خیال ساتئ. دا کمزوري دي، دا ستا ته جواب نه دي، په دوی باندې ظلم مه کوه. د ښځې سره به هم زیاتی نه کوئ، د ښځې سره به ظلم نه کوئ. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي په میدان محشر کې چې الله د بندګانو د حقونو متعلق تپوس کوي نو د سړي نه به د ټولو اول د ښځې متعلق تپوس کوي. په حقوق العباد کې به د ټول نه لومبې تپوس چې د سړي نه کېږي نو د ښځې متعلق به کېږي. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای بنده تا لره زما دا بندۍ زما په نوم باندې حلاله شوې وه، د دې سره دې ظلم کړی دی او که انصاف دې کړی دی. ځکه نکاح چې مونږ تړو که نه نو داسې وایو که نه تا قبوله کړې ده په نکاح شرعي محمدي سره، نو زما دا بندۍ خو تا له حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی دی که انصاف دې ورسره کړی دی. نو د قیامت په ورځ به په حقوق العباد کې د ټولو نه اول تپوس د خاوند نه د ښځې متعلق کېږي. د ښځې سره به ظلم نه کوي، ښځه د خاوند سره د مټ د اړولو نه ده، د خاوند د جواب نه ده، هغه کمزوري ده. نو دا نه چې دا ستا وینځه ده، ستا نوکره ده په کور کې، دا ستا د ژوند ملګری دی، د دې به ډېر خیال ساتي، دې باندې به ستړي راځي، دې باندې به تکلیفونه راځي، دې ته به تسلي ورکوي. الله ته مضبوط پیدا کړی، هغه کمزوري پیدا کړې ده. الله ته مضبوط دې له پیدا کړی چې دې کمزوري ښځې له ته تسلي ورکړي. الله دې له مضبوط نه پیدا کړی چې ته په دې ښځه باندې ظلم وکړي، ته ظلم له نه پیدا کړی. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایلو د دوو کمزورو متعلق د الله نه ویریږئ، د دوی د حقونو ډېر خیال ساتئ. یو ښځه او دویم یتیم. یتیم د یتیم سره به ظلم نه کوي، ځکه حدیث مبارک کې راځي وایي چې کله یتیم څوک په جړا کې د الله عرش پړه کېدو شي او بیا فرشتو ته الله تبارک وتعالی فرمایي ای فرشتو لاړې شئ ښکته ځمکې ته، دا ماشوم چا په جړا کو، هغه یتیم چا په جړا کو چې ماتې پلار اغستی دی، دا څوک جړی؟ یتیم سره به ظلم نه کوي، یتیم سره به خیرخواهي کوي څومره چې در نه کېږي. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي په کورونو کې بهتر کور او غوره کور او بختور کور هغه دی په کم کور کې چې د یتیم کفالت کېږي او د هغه خیال ساتلی کېږي. دا ډېر بختور کور دی چې په کم کور کې یتیم موجود دی او دا کور والا د هغه کفاله کوي، ظلم ورسره نه کوي، زیاتی ورسره نه کوي. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایلو په کورونو کې بدترین کور، ناکاره کور، بې برکته کور هغه کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي او ظلم کېږي. دا په مخ د ځمکه بد کور دی چې په کم کور کې د یتیم سره زیاتی کېږي. نو د یتیم به ډېر زیات خیال ساتي، ځکه دا بې اثرې دی، د ده څوک نشته دی، د ده د رضا کولو هم څوک نشته دی، چې په جړا شي د ده د پخلا کولو هم څوک نشته. نو د کمزورو خلکو په خپله معاشره کې ډېر خیال ساتئ، ښه ډېر خیال ساتئ. د کمزورو سره ظلم مه کوئ، کمزورو سره ظلم مه کوئ، زیاتی مه کوئ، الله پې ډېر خفه کېږي، الله پې ډېر خفه کېږي. د یتیمانانو، د کونډو، د غریبانانو، د مسکینانو ډېر خیال ساتئ، الله به درنه ډېر خوشحاله وي. ځکه او په خپل مال کې د دې خلکو حصه کوه،
په خپل مال کې د یتیمانانو د کونډو د مسکینانو د دې حصه کوه. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي د چا په مال کې چې د کمزورو حصه وي الله دغه مال چرته نه بندوي او نه ختموي. کوم مال کې چې د نورو خلکو حصه وي الله چرته دغه مال په دې انسان نه بندوي. ځکه دومره د یو انسان د برکته به الله تعالی دا مال درکوي. په خپل مال کې د غریبانانو د یتیمانانو د کونډو د دې خلکو ډېر خیال ساتئ، ډېر خیال ساتئ. سوچ وکړه که نه، ځان ته لږ سوچ وکړه، ځان ته لږ سوچ وکړه. 2 ورځو له بیمار شي یا چېرته لاړ شي د بچو در سره څومره فکر وي، څومره فکر در سره وي. لږ غونته بیمار شي دا سوچونه کوي یاره زما د بچو به څه کېږي. چېرته په مسافرۍ لاړ شي ټوله ورځ در سره دا سوچ کوي چې د وړو به څه شوي، د ماشومانو به څه شوي. د کوم ماشوم چې پلار نشته د هغه فکر دې کړی دی، هغه خو د سره پلار نشته دی، هغه به څومره ضروریات لري، هغه به کمې کمې خبرې ته حاجت نه لري، خو څوک یې نشته دی. نو د یتیمانانو سره ظلم مه کوئ. حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وایي 7 هلاکوونکي څیزونه د دې نه ځان بچ کړئ. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي. نو چې نبی علیه السلام فرمایي چې انسان هلاکوي نو دا انسان په هلاکت کې خو شک نشته دی که نه. 7 څیزونه داسې دي چې دا انسان هلاکوي، انسان تباه کوي، د ایمان نه خلاصوي. نو نبی علیه السلام فرمایي د دې 7 نه ځان وساتئ. کم کم یو نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الشرک بالله، د الله سره شرک کول، دې نه ځان وساته. شرک ته هلاکوي، چې شرک ته وکړو د ایمان نه خلاص شوي. هر څه کوونکی الله دی، د الله سره په دې کائناتو کې څوک شریکو نشته دی، په هیڅ شي کې ورسره شریک نشته، په هیڅ څیز کې. ځان د شرک نه وساته. دویم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي والسحر، جادو نه ځان وساته. جادو نه، الله دا جادو انسان د ایمان نه خلاصوي. جادو انسان د څه نه خلاصوي؟ د ایمان نه خلاصوي. کوم انسان چې جادوګر ته لاړ او جادو یې پې وکړو ځان یې د ایمان نه خلاص کړو. د جادو نه ځان ساته. دریم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، د یو مسلمان د قتل نه ځان وساته، ځکه مسلمان بې ګناه قتلول دا ځان اور د جهنم ته غورځول دي. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي و یو مسلمان قتلول په الله دومره ګران دي، دومره ګران دي چې دا 7 واړه ځمکې او دا 7 واړه اسمانونه دي تباه شي، خو چې یو مسلمان قتل نشي. مسلمان قتل کول په الله دومره ګران دي. دارنګه څلورم نبی علیہ السلام فرمایي واکل الربا، سود خوړل. سود دا انسان د ایمان نه خلاص. او پنځم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل، د یتیم مال خوړل. ځکه الله تبارک وتعالی فرمایي انما یاکلون فی بطونهم نارا، د یتیم مال خوړل دا ګیډې ته اور اچول دي. ځکه دا یتیم مال دی وخوړل، د دې نتیجه دا چې اور ته بسي. او شپږم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په غزا کې کافر ته شا ګرځول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. اوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قذف المحصنات، پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا انسان د ایمان نه خلاصوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. د زنانو د یو بل سره جنګ شي نو څومره تهمتونه په یو بل لګوي. الله دې زموږ په حال رحم وکړي. دومره تهمتونه په یو بل لګوي، پاک دامنه ښځه به یې د هغې لمن به چا نه یې لیدلي، دا ورته چې په کنځلو شروع کړي نو ته به وایې چې خدایه پاکه دا څه دي. یا زموږ خلک چې د یو بل سره 2 خبرې وکړي نو د مور او د خور کنځل کوي که نه کوي؟ ستا مور داسې او ستا خور داسې. د الله نه ویرېږه، د الله نه ویرېږه. د هغه مور پاک دامنه ښځه ده، د هغه خور پاک دامنه ښځه ده، تا پې تهمت ولګوو، د الله نه یېرېږي. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په پاک دامن ښځو باندې تهمت لګول دا ځان هلاکول دي، ځان د ایمان نه خلاصول. نو په دې کې یو څه شی و، د یتیم مال خوړل، د
د یتیم مال غواړه، د یتیم د مال نه به ځان ساتي. الله نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی څلور څیزونه داسې دي چې دا چاته ورکړی شو که نه نو دته د دین او د دنیا ټولې ښېګړې ورکړی شي. صرف څلور څیزونه دي دا چې چاته میلو شو د دین او د دنیا ټولې ښېګړې دته میلو شوي. په هغې کې یو نبی علیه صلات وسلام فرمایي وی هغه ژبه چې کومه د الله په ذکر باندې مشغوله وي، هغه ژبه چې په هغې باندې د الله ذکر کیږي. دویم نبی علیه صلات وسلام فرمایي شکرګزار زړه، داسې زړه دی چې هر ټیم د الله شکر وباسي. او دریم نبی علیه صلات وسلام فرمایي داسې بدن چې هغه مشقت تکلیف برداشت کوونکی دی، لږ لږ تکلیف سره چغې نه وي، تکلیف برداشت کوي. او څلورم نبی علیه صلات وسلام فرمایي نیک عمله بیبي چې هغه د خاوند په مال کې او دا ښځه په خپل ځان کې خیانت نه کوي، کو خاوند موجود وي او کو موجود نه وي، دا خپل ځان د خاوند امانت ګڼي. نو نبی علیہ السلام فرمایي دا څلور څیزونه چې چاته میلو شو که نه دته د دنیا او د آخرت د دین او د دنیا ټولې ښېګړې میلو شي. په هغې کې یو نبی علیہ السلام څه شی ذکر کړی؟ داسې ژبه چې د الله په ذکر سره مشغوله وي، د الله په ذکر سره مشغوله وي. نو بهترین سیز بهترین ژبه هغه ده چې په هغې باندې د الله ذکر کیږي. خبره ځکه کوم په دې موضوع باندې لږې خبرې ځکه کوم چې زمونږ په معاشره کې د الله ذکر ډېر لږ پاتې شوی دی، د الله یاد ډېر کم پاتې شوی دی. هر انسان د ځان ته سوچ وکړي زه سحر را پاسېدلی ومه، ماښام شو شپه شوله کټ ته وختم اوده کېږمه، دې د ځان سره حساب وکړي د سحر نه واله تر دې شپې پورې ما په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کړی دی، په دې مې کنځلې څومره کړي دي، په دې مې غیبت څومره کړی دی، په دې مې چغلۍ څومره کړي دي، په دې مې لمسې څومره کړي دي، په دې ژبه باندې د دوو تنو جنګول ما څومره کړي دي. هر انسان دې سوچ وکړي که نه، بیا به هر تن ته په خپله پته ولګي چې زه په دې ژبه باندې د الله ذکر څومره کومه، څومره زه په دې ژبه د الله ذکر کوم. هر سړی دې د ځان سره حساب وکړي. سار شو ماښام شو ورځ ټوله تېره شوه زما په دې ژبه باندې د الله نافرمانۍ ډېرې شوې که د الله یاد پرې ډېر وشو. نو نبی علیه صلات وسلام دغې صحابي ته فرمایي بس ته دا خبره د ځان سره یاده که چې ستا ژبه د همیشه د الله په ذکر باندې څه وي؟ لمده وي، لمده. د الله په ذکر باندې خپله ژبه لمده ساته. او دا ذکر چې کوم انسان کوي د ده زړه ته به سکون وي، د ده زړه ته به اطمینان وي، د ده زړه ته به آرام وي. نو بهرحال زمونږ معاشره کې ذکر دا ډېر کم شوی دی، ډېر زیات کم شوی دی. حالانکه نبی علیه صلات وسلام فرمایي دا ذکر دا انسان د عذاب قبر نه خلاصوي، ذکر انسان د عذاب قبر نه خلاصوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب القبر من ذکر الله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په اعمالو کې داسې یو عمل بل غوره نشته او بهتر نشته چې هغه تا د عذاب قبر نه خلاص کې سوا د ذکر د الله نه. حدیث مبارک دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی په عملونو کې چې هغه عمل چې تا د الله د عذاب نه خلاصوي، د عذاب قبر نه د خلاصوي، هغه د الله ذکر دی. او عذاب قبر خو به تاسو اورېدلی وي د علماو نه. الله دې موږ ټولو ته فنا راکړي. عثمان رضی الله تعالی عنه چې کله مقبرې ته ورغې او په قبر به یې سترګې ولګېدې نو ډېر زیات په جړل، حتی تر دې پورې چې دا اوښکې به یې په دې ږیره باندې بهېدې. نو چا ترې تپوس وکړو عثمانه د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي دومره نه جاړي، خو چې کله مقبرې ته راشي او قبرستان ویني او قبر ویني بیا ډېر جاړي، او د جهنم ذکر چې کیږي دومره نه جاړي. دا ولې؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل وی دا قبر چې ده که نه دا د آخرت د پوڼو نه اولنۍ پوڼی ده دا قبر. کو په دې منزل کې ته کامیاب شوې خو وروستو نورو منزلونو کې به هم کامیاب شوې، خو کو د قبر په دې منزل کې ناکامه شوې وروستو بیا ناکامي او ناکامي ده، بیا خو کامیابي نشته ده.
دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی ما ته دا یره ده کنه چې تاسو به د خپل مړي دفن نه کوئ کنه ما به الله تبارک وتعالی ته فرمایلی چې تاسو ته د عذاب قبر ښودلی وي خو تاسو به خپل مړي بیا دفن نه کوئ او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د سارو باندې عذاب قبر نشته دی کو چرته په دوی باندې عذاب قبر وي په دې زناور باندې کنه تاسو به دوی نه یو سی غوښه هم نه وخوړلی پرې سارو بر سره غوښه نه ورغلی کو چرته دوی ته پته وي چې په موږ باندې عذاب قبر شته دی دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی القبر روضة من ریاض الجنه او حفرة من حفر النيران نبی علیہ الصلوۃ والسلام به فرمایل وی دا قبر چې دی کنه دا د خور یو ډیره کې مې حسابوي دا د خور یو سله مې حسابوي دا خو د جنت د باغچو نه یو باغچه ده یا د جهنم د کندو نه یو بدترینه کنده ده یو بدترینه کنده ده حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کله چې نیک عمل انسان په دې قبر کې خودش نیک عمل انسان په کې خودشي دا قبر ورته وایي وی زما پشا زما پملا چې څومره خلک ګرځیدل کنه پاغه ټولو کې ماته تخوخ وي او ما وی چې ته به کله زما غېږې له راځې نن زما غېږې له رالې ته ګوره زه ستا سره څومره ښه سلوک کومه حدیث مبارک کې راځي وایي د جنت بستره ورته وغوړولی شي د برې نه اواز وشي د جنت جامې ورته واغوندوئ د جنت بستره ورته خوره کوي او د جنت د طرف نه یو کړکۍ ورته کولاو که چې دا خوشبویانې ورته راځي او دا قبر پې کولاو شي خو چې کله بدعمله انسان په دې قبر کې کېښودی شي نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي وي دا قبر ورته وي دا ځمکه ورته وي وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېده که نه په هغې ټولو کې ماته ته ناخوښه وي ځکه چې ده په دې ځمکه باندې چغلي کوله قتل کو غیبت کو زنا کوله غلا کوله هر قسمه ګناه د په دې ځمکه کوله نو کله چې انسان په دې ځمکه باندې ګناه کوي دا ځمکه ورته خیرې کوي ښه دې ځمکې ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي د دې انسان د ګناه د وجې نه نو دا ځمکه ورته وایي زما په شا چې څومره خلک ګرځېدو په هغې ټولو کې ته ماته ناخوښه وې نن ته زما غېږې ته رالې ته ګوره چې ستا سره څه چل کومه حدیث مبارک کې راځي وایي دا ځمکه پې داسې راجوخته شي راتنګ پشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل مبارک ګوتې په یو بل کې داسې ورکړي وې د چجې د پخته په یو بل کې داسې ورننوزي لکه څنګه چې زما د ګوتې مبارک په یو بل کې ورالي چجې په یو بل کې داسې نه نوزي د اسمان نه आवाज وشي د جهنم جامې ورته واغوندوي د جهنم بستر ورته خوره کوي او د جهنم د طرف نه یو کړکۍ کولاو کوي چې دا لوګي ورته راځي د قبر ته الله تبارک وتعالى دې پناه را نصیب کړي بیا حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی یو کم سل اجدهاګانې په د باندې مسلط شي یو کم سل اجدهاګانې په هغه باندې مسلط شي او دې تر قیامته پورې چیچي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وی د دغه اجدهاګانو نه کو چرته یو اجدها دنیا ته راله او دنیا کې پوکې سیرپ وو دا غي پوکې به دومره زهري چې په مخ د ځمکه به چرته شینکې زرغون نشي داسې خطرناک اجدهاګانې او ماران دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کو عذاب قبر د ځان نه سپکول غواړي او لر کول غواړي نو د الله ذکر کوه د الله ذکر کوه دا عذاب به هله سپکېږي چې کله ته څه کوې د الله ذکر کوې الله او د ذکر یوه نغده فایده دا ده که نه چې کله تا په راحت کې د الله ذکر کو که نه نو په مصیبت کې به د الله دعاګانې ډېر زر قبلې حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وی کوم انسان چې په راحت کې د الله ذکر کوي راحت ته پې سکون دی پې بیا هم دی الله یادوي نو وی کله چې په ده باندې تکلیف شروع شي که نه او دی الله ته فریاد شروع کړي الله ته اواز وکړي الله مصیبت را باندې راغلی دی وی دا پرشتي وی چې یاره دا اواز خو څه اشنا غونته اواز دی دا اواز خو مخکې مونږ ډېر اورېدو خو مخکې مونږ په سکون سره په آرام سره اورېدو او اخکه اواز دی اوس پکې درد دی تکلیف دی اواز اشنا دی مخکې مونږ دا اواز اورېدو چې الله به یادو اوس هم هغه اواز اورو چې الله یادوي خو مخکې پکې درد نه و او اوس د یو کمزوري او د یو ضعیفه اواز غونته کې ښکاري د یو کمزوري انسان اواز ښکاري نو چې معلومات وکړي وي او دا هغه انسان دی چې الله به یې ډېر یادو خو نن پې تکلیف راغلی دی نن پې څه راغلی
تکلیف راغلی نو دا پرشتې الله ته د دې انسان سپارش شروع کی وی الله چې کله په سکون کې کله په آرام کې ته ډیر یاد کړی الله اوس به مصیبت ته تکلیف کې الله دا تکلیف تی نه لري کا ته دې انسان پرشتې الله ته بیا سپارش کوي او چې کله یو انسان په راحت کې الله نه دی یاد کړی او په دې باندې کله مصیبت راغی او دې الله ته आवाज وکي نو دا پرشتې وي دا خو ډیر ناشنا غونته आवाज ده خو مخکې مونږ نه دی اورېدلې چرته دا خو مخکې مونږ نه دی اورېدلې خو اوس به چېرته تکلیف دی او دا اواز اورو ناشنا اواز دی مخکې مونږ دا نه دی اورېدلې الله نو په سکون کې په آرام کې په اطمینان کې په خوشحالۍ کې الله یاد کا په وخت د تکلیف کې به تا الله یاد کی پرشتې به دې الله ته سپارش وکړي الله نو یو خدا نغد پیدای په دنیا کې دا چې کله ته د الله ذکر کوي الله یادوي په مصیبتونو کې به الله بیا تا یادوي ښه په مصیبتونو کې با مونږ باندې مصیبت دا دی الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي د سکون او د آرام په ټایم کې مونږ ته الله چرته یاد مونږ خو په خپلو مستۍ کې یو او په خپله نشه کې یو او بس په خپلو عیاشو کې یو خو چې چېرته په کور کې الله دې نه کړي الله دې نه کړي یو غم وشي که نه نو بیا د چېرته جالداره ټوپۍ ګوري په سر یې کېدي بیا یو هفته د ده ټوپۍ په سر باندې ته به دا لوی اوس چېرته د عمرې نه راغی ښه یو هفته بیا دی ښه سم دمي خو چې هغه مصیبت او غم لږ کم شي که نه نو هغه ټوپۍ بیا ورته وکړي بیا په خپلو نشو تماشو کې شي نو بیا هغه غم مونږ نشو برداشت کولی وجه دا ده چې مونږ په خوشحالۍ کې الله نه دی یاد کړی نو په غم کې به الله بیا مونږ څه یاد کړي الله نو یو دا چې په دنیا کې الله یادوي په وخت د راحت کې په وخت د مصیبت کې به الله تا یاد کړي یوه پیدا دا ده په دنیا کې دویم دا دی چې د الله دا ذکر دومره زورور سیز دی دومره زورور سیز دی چې دا تا ته په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي په آخرت کې هم ډېره فایده درکوي لکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابه کرامو سره ناستو په دې دوران کې یو بانډچي صحابي راغی وی دا الله پاک پیغمبره په مؤمنانو کې به هم داسې یو کس وي چې په جهنم کې به پروت وي او په جهنم کې به پاتې شي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی نه داسې خو څه نشته دی ټول مسلمانان به جنت ته ځي ها یو مسلمان دی چې هغه به ډېر اخر ته په جهنم کې پاتې کېږي هغه به ډېر اخر ته پاتې کېږي صحابه کرامو تپوس کوي د الله پاک پیغمبر دا کوم انسان دی چې دی په جهنم کې د ټولو نه اخر ته پاتې کېږي نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی په جهنم کې به یو کس وي او هغه به د الله ذکر کوي او په چغه چغه به لګي چې یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو دا چغه به وي دا چغه به د جبرئیل علیه السلام تر غوږ شي جبرئیل علیه السلام به ووري چې د جهنم نه आवाज راځي او आवाज د الله د ذکر دی یا حنانو یا منانو دا आवाज دی الله ته आवाजونه کیږي د جهنم نه نو جبرئیل علیه السلام به د الله د عرش ته لاندې په سجده پریوزي چې په سجده پریوزي سر به په سجده پروت وي الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي ارفع رأسک یا جبریل اے جبریل سر اوچت کا جبریل علیه السلام به سر اوچت کی چې سر اوچت کی الله تبارک وتعالی به ورته فرمایي جبریل ولې څه ناشنا خبره وشوه چې په سجده پریوتې څه چل وشو جبریل علیه السلام به ورته فرمایي الله یو اواز مې د جهنم نه واورېدو او ډېر په درد کې لګیا دی او ډېر په تکلیف کې لګیا دی او تا ته اوازونه کوي چې یا حنانو یا منانو الله دغه کس خو د جهنم نه روباسه که نه الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه د جهنم چې کوم داروغه دی چې د هغه نوم مالک دی او مالک ته ووایه چې دغه سړی روباسه کم چې د یا حنانو یا منانو چغې وي جبریل علیه السلام به لاړ شي داروغه ته به ووایي د الله تبارک وتعالی حکم دی چې په جهنم کې یو تن پروت دی یا حنانو یا منانو چغې وي هغه د جهنم نه روباسه مالک په وایي ټیک ته د جهنم چې کم داروغه دی دی به لاړ شي جهنم ته دی به په جهنم کې وګرځي خو دی به دغه کس پیدا نه کړي حالانکه حدیث مبارک کې راځي وایي داروغه د جهنم چې دی مالک چې دی وایي ده ته به هر جهنمي داسې معلوم وي لکه څنګه مور او پلار ته چې خپل بچي معلوم وي د مور او پلار خپل بچی خطا کېږي نه خطا کېږي د جهنم چې کم داروغه دی مالک ته هغه ته به هر جهنمي داسې معلوم وي خو دی په جهنم کې وګرځي دغه کس په پیدا نه کی نو دی به واپس راشي چې واپس راشي نو جبرئیل علیه السلام ته به وایي جبریله زه خو پسې ډېر وګرځېدم خو دغه سړی ما پیدا نه کو ځکه جهنم تازه ساه اغستی دی
جهنم تازه سا اغسته دی او دومره ګرم شوی دی چې په جهنم کې د وسپنې او د ګټې او د انسان پته نه لګي چې کومه وسپنه ده او کومه ګټه ده او کوم انسان دی. دومره جهنم په غوسه کې دی او دومره ګرم دی. ما ته پته نه لګي چې هغه پکې په کوم ځای کې پروت دی. جبرئیل علیه السلام به واپس راشي، بیا به د الله تبارک وتعالی د عرش سره خواته په سجده شي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي، الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي چې ته خو ما لېږلی وې دې له چې کوم سړی یا حنانو یا منانو چغې وې هغه د جهنم نه روباسه راودیستو. جبرئیل علیه السلام به ورته وفرمایي الله ما مالک ته وویل د جهنم داروغه ته مې وویل، خو هغه راته وایي چې جهنم تازه سا اغستی دی او دومره ګرم شوی دی چې هلته د ګټې او د اوسپنې او د انسان پته نه لګي. نو مالک پکې پیدا نه کو. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي ای جبریله لاړ شه او مالک ته ووایه چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی او راوی باسه. الله تبارک وتعالی به ورته ځای وښیي. جبرئیل علیه السلام چې راشي د جهنم چې کوم داروغه دی مالک هغه ته به ووایي الله تبارک وتعالی فرمایي چې د جهنم په پلانکۍ طبقه کې او په پلانکي ګوټ کې دا سړی پروت دی راوی باسه. مالک په لاړ شي د جهنم چې کومه فرشته د پاغې مقرر دا به لاړه شي دغې سړي ته به ځان ورسوي. نو حدیث مبارک کې راځي وایي دا سړی به ډېر په عجیبه حالت کې پروت وي. وایي دا خپې نه دي دا به د سر سره تړلي شوي او لاسونه به د سټ سره تړلي شوي په زنځیرانو کې او په ده باندې به ماران او لړمانان رانښتي دی به خوري او دی به چغې څه وایي یا حنانو یا منانو یا حنانو یا منانو ای ډېر رحم کوونکي ذاته. بیا به هم دا چغې وایي. نو د جهنم چې کومه فرشته ده داروغه مالک هغه به دا زنځیران مات کی او وبه یې سپړي او د جهنم نه به یې روباسي. چې روباسي که نه نو جبرئیل علیه السلام ته به یې حواله کړي. چې حواله کړي جبرئیل علیه السلام به د ځان سره روان کړي. جبرئیل علیه السلام به لاړ شي بیا به د الله د عرش سره خواته سجده ولګوي. الله تبارک وتعالی به ورته بیا وفرمایي جبرئیل سر اوچت کا. جبرئیل علیه السلام چې سر اوچت کړي الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي جبریله ما چې په کوم کس پسې لېږلی وې هغه دې راوست او الله دا مې دی راوستی دی دا ولاړ دی. الله تبارک وتعالی به دې انسان ته وایي ای بنده ما تا ته پیغمبران نو در لېږلي؟ دی به وایي الله را لېږلي دي. د هغې پیغمبر سره ما کتاب نو در لېږلی الله را لېږلی دی. تا ته ما نه وویل چې دا ګناهونه به نه کوي؟ الله بلکل منع کړی دی ما. بیا هم تا هغه ګناهونه کړي که نه الله ما بیا هم هغه ګناهونه کړي. الله پیغمبران دی را لېږلي وو کتابونه دی را لېږلي وو د ګناهونو نه دی منع کړي وو خو الله د هغې باوجود ما ګناهونه کړي دي. دی به اقرار وکړي خو بیا به هم دی وایي چې الله یقینا زه ډېر مجرم یم ما ډېر ګناهونه کړي خو الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم ځکه مې چغې والې چې یا حنانو یا منانو. الله بیا هم ستا د رحمت نه ناامیده نه وم. الله تبارک وتعالی به وفرمایي ای فرشتو تاسو هم ګواه شئ چې د کوم زما د رحمت امید ساتلی دی په دغې رحمت سره ما دی معاف کو. په دغې رحمت سره دی ما معاف کو. زه دی جنت ته داخل کوي جنت ته یې بوځئ. الله تبارک دا آخري جهنمي دی ښه دا به د ټول نه آخر د مسلمانانو نه په جهنم کې پاتې شوي خو دی به هم هلته د الله ذکر کوي څه به وایي یا حنانو یا منانو او د دغې ذکر په برکت سره به الله د جهنم نه وباسي او جنت ته به یې داخل کړي. الله رونو سارا پکې شته دی لخه الحمدلله سارا پکې شته دی الحمدلله. اوس را سره موکه ده ځکه چې دا سا وځي که نه بیا هېڅ نشته دی بیا هېڅ نشته دی. اوس را سره موکه ده سارا پکې ځي ښکته بره سا ځي د الله ذکر شروع کوي د الله یاد شروع کوي. چا چې د چا سره مینه هغه ډېر یادوي. زمونږ د الله سره مینه د الله به نه یادو او چې ته خبر شي چې پلانکی سړی ما ډېر یادوي نو هغه دې خوښې که بدې دي شي خوښې نه شي. نو الله تبارک وتعالی چې ته ډېر یادوي نو د الله به خوښ شي که خوښ پی نه شي د الله به بیا ډېر خوښ شي. د الله ذکر ډېر کوئ او کومه خبره چې په ژبه باندې زیاته کېږي نو دا قرارې په زړه کې نیسي. قرارې په څه کې نیسي؟ نو په دې ژبه باندې ځان له د شپې راپاسه د تهجدو په ټیم کې او ځان له په توره شپه کې په یو ګوټ کې کښېنه او الله الله وایه الله الله او داسې وایه چې د اواز دې زړه ته کوزوه د اواز دې زړه ته کوزوه. ګوره چې دا الله دا نوم ستا په زړه کې قرارې نیسي که نه نیسي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي.
چرته به چرته ځم داسې به ډېر کم کسانې چې د شپې دې جومات ته راغلی او دلته ځان له په دای ګوټ کې ناست او د الله ذکر یې شروع کړی ډېر کم به داسې که نه ډېر کم به داسې چې د شپې پاسېدلی او راغلی د هغې جومات په دې ګوټ کې ځان له ناست او الله ته په ژړا شوی د الله ذکر یې شروع کړی او الله ته چغې وایي چې الله 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 دې زموږ په حال رحم وکړي یقین وکړه زموږ د معاشرې نه ذکر پاک ختم شوی دی ذکر پکې د سره څوک عبادت نه حسابوي چې دا ذکر هم یو عبادت دی ذکر شروع کړئ دا تسبیح راوالی د دې یو برکت دی ځکه چې دا در سره په لاس کې بې اختیاره به د الله ذکر کوي د دې یو برکت دی دا څه ریاکاري نه ده چې ریاکاري ده دې کې ریاکاري نشته دی دا تسبیح چې در سره یې ته به بې اختیاره داسې الله الله الحمدلله سبحان الله الله اکبر دا به وایي عادت د سړي جوړ شي بیا نو د الله ذکر کوئ د دې ډېرې زیاتې پیدې دي په دنیا کې هم پیدې دي په آخرت کې هم پیدې دي په وخت د خوشحالۍ کې الله یاد کوي په وخت د مصیبت کې به الله مونږ یاد کوي الله تبارک وتعالی د عمل کولو توفیق را نصیب کړي